زمارونو د علم ډیر لوی مقام دی. پخوا به خلکو طالب ته لور ورکوله، طالب ته. سعید ابن المسیب من کبار التابعین دی. په ټولو تابعینو کې ټول په دې متفق دي چې لوی تابعی سعید ابن المسیب دی. ورپسې بیا سعید ابن جبیر دی. تابعی هغې ته وایي چې هغه صحابه لیدلي وي. صحابي هغې ته وایي چې رسول الله مبارک لیدلی. نو په تابعینو کې لوی تابعی سعید ابن المسیب دی. زموږ امام ابو حنیفه هم تابعی دی. د تابعی ډېره لویه درجه صحابي پسې رستنۍ درجه د تابعی ده. سعید ابن المسیب ډېر لوی عالم دی او د رسول الله مبارک په جماعت کې به درس و. دلته کې خو زموږ محترم شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب یا په نورو مدرسو کې د حدیث استادان چې حدیث بیانوي نو هغوی سند بیان کی. او بیا عن ابي هريره قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. لیکن د تابعینو او د صحابو د حدیثو طریقه بیله وه. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د رسول الله د تر زوی دی او د رسول الله مبارک په جماعت کې اعتکاف کړی دی. د رسول الله د روزي مبارک سره نږدو، د رسول الله د قبر مبارک سره چې کومه ځمکه ده هغې ته روضة من ریاض الجنه وایي. هغه د جنت ټوټه ده. ابن عباس په هغې کې لګیا دی، اعتکاف کوي او یو سړی ورته راځي، ورسره خوا کې کیني، ویره جي په ما باندې د پلانکي قرضه ده، انکار یې نه کوم ورکوم به، خو جي غریب یم نن سبا را سره نشته، که تاسو هغه ته مهرباني کوم وي چې ما دې نه تنګوي. زه منکر نه یم، انشاءالله یو پیسه به ادا کوم، لیکن لاس مې تنګ دی را سره نشته. که تاسو ورته ووایي. ابن عباس پاسېدو، دې سړي وي یاره جومات کې به ګرځي. لاړو د پیدار دی ته پڼې مبارکې بهر کې خو د جومات نه دا قدمې چې داسې بهر کولو نو هغې سړي ورته ووایي انسیته یا ابن عباس، تا نه ولې اعتکاف هیر شو؟ ته خو په اعتکاف کې او اعتکاف کوونکې به د جومات نه د ضرورت دپاره وځي، که اودس ماتی یا اودس کوي. وی نه ما نسیتو، ما نه هیر نه دی، لیکن سمعت صاحب هذه الروضه د رسول الله قبر مبارک ته اشاره وکړه چې د دې روضې مبارکې د صاحب نه یعنی د رسول الله مبارک نه مې اورېدلي دي چې یو سړی د یو ورور مسلمان د حاجت روایۍ دپاره لاړو نو د لسو اعتکافو ثواب وشو. کستن اعتکاف ماتوم چې ستا حاجت روایی وشي. یک دل بدستاور که حج اکبر است از هزارا کعبه یک دل بید. یو مسلمان ښېګړه، یو مسلمان سره همدردي دا د حجونو او د عمرونو زیات ثواب لري. نو ابن عباس داسې ونه وي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، داسې ونه وي چې سمعت صاحب هذه الروضه. سعید ابن المسیبم دغه روضة من ریاض الجنه کې د حدیث و درسو د رسول الله مبارک ته قبر مبارک سره دا جوخت ځمکه کم ته چې د جنت باغیچه وي په دغه ځای کې به د رسول الله د حدیث و درس ورکولو. لیکن که د بادشاه نه به د شریعت خلاف څه خبره وشوه، سعید ابن المسیب یکدم په بادشاه اعتراض وکړو، لقد اخطأت، دا دې غلطه خبره وکړه، دا د شریعت نه خلاف ده. یا که یو گورنر به د شریعت نه خرابه خلافه خبره وکړه، بادشاه حیرانه دی چې قدم په قدم لګیا دی. دا سعید ابن المسیب په ما باندې تنقید کوي. نو چا وزیران ورته جی بلا دولت ورته ولیږه، دا دولت ډېر ظالم شی دی.
10,000 اشرفی ورته راولېږلې د وزیر په لاس چې جي ستاسو بلا مېلمانه دي او بلا کسانی ستاسو شاګردان د غریبانانو سره امداد کوي. بادشاہ دا تحفه رالېږلې 10,000 اشرفی. 10,000 اشرفی څومره لکه روپۍ جوړېږي. واپس یې کې چې زه د بادشاهانو تحفه نه قبلوم. دا ولې عبدالملک ابن مروان مزدوري کړې ده د خپلې خولې او د وینې هغه مال ما ته راکوي که د بیت المال مال ما ته راکوي دا خو د ټول بیت المال دی. واپس یې کړه. عبدالملک حیرانه شو، وزیران هم حیرانه چې موږ ویره دی به زموږ دا تحفه قبوله کړي نو بیا که موږ ورته څه وایو نو غږ به نه کوي. الانسانو عبد الاحسان، انسان د احسان په مقابله کې غریب بیا چپي. زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه وجه نه قضا نه قبلوله چې هره سبا به قاضي ما بادشاه به را سره احسانات کوي او بیا په غلطه مسله به رانه دستخط علي. انکار یې کړی دی او په جیل کې هغه شهید شوی دی، په سر به یې والو. امام ابو حنیفه ته سزا دا وه چې په سر یې وهی، د دې نه شهید شوی دی. چې امام احمد ابن حنبل ته د امام ابو حنیفه واقعه بیان کړو، امام احمد په چغو چغو جوړل چې رحم الله ابا حنیفه لقد تحمل ما تحمل فی سبیل الاسلام. خدای دې په امام ابو حنیفه رحمتونه نازل کړي، د دین په لاره کې ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي. خود امام احمد باندې امتحانات راغلیو نو وزیر او بادشاہ خپله کې مشوره کوي چې یاره دا سعید ابن المسیب په څنګه موږ چپ کوو. ویره جی ښه خبره خدا ده، د سعید ابن المسیب لور ده او ډېره قابله ده، خپل زوی ته وغواړه، ولید ته رشته به قایمه شي نو د رشتې د وجې نه به بیا سعید اعتراضات کم کی. بیا لکه دا خو مو ډېره ښه مشوره راکړه. لوی لوی علما یې په جرګه کې راولېږل، د امام زهري غوندې لوی لوی محدثین چې کوم امیر المؤمنین فی الحدیث دی جرګه راله، بادشاه رالیږلی یو او هغه د خپل زوی ولید دپاره ستا لور په نکاح باندې غواړي. تابعینو ورته مبارکین ورکړه چې ډېر خوش قسمت بادشاه د خپل ولی عهد د ولید دپاره ستا لور غواړي. وی جرګه زما په سر سترګو زما د سر ګلونه امام زهري او دې ټولو ته ووایي لیکن خفه کېږئ ما زه بادشاه ته خپله د بادشاه زوی ته لور نه ورکوم. خفه کېږئ ما ولې بس وی نه ورکوم نو بادشاه سره زما رشته مناسب نه ده. بادشاه زوی به زما د لور د ویندې په شان د ویندې په نظر باندې به ګوري، دا به زه یو طالب ته ورکوم. طالب ته ځان خبر کوي، دا به زه طالب ته ورکوم. بادشاه ته ووایئ چې هغه د بادشاه دوی ته خپله لور نه ورکوي. سعید پوه شو چې ما سره رشته دې وجې نه کوي چې سبا به زه بیا څه ویلی نه شم. الله اکبر. قدرت ته داسې منظوره وه چې د سعید ابن المسیب یو شاګرد سبق کې غیر حاضره شو. استادانو باقاعده د طالبانو حاضري مغشته، هلکه پلانکی طالب د 3 ردیو شي سبق کې نه ښکاري. یاره جي د هغه بیبي وفات شوي ده که نه، د هغه زوجه وفات شوي ده، دې وجې نه مېلمانه راځي تعزیت او همدردۍ دپاره. وی هلکه ما ته مو ولې نه وي؟ یاره جي موږ تاسو ته تکلیف نه در کولو. 5-6 ورځې پس هغه شاګرد هم سبق ته راغی. د خدای انصافداره کور والا دې وفات و، ما ته به هم کم از کم ویلو یاره جي تاسو ته مو تکلیف نه در کولو. دعا یې ورته وکړه چې الله تعالی دې صبر استقامت نصیبه کړي او اوږدې دعاګانې ورته وکړي. طالب پاسېدو. وی هلکه د بل واده انتظام دې کړی دی؟ زموږ وطن کې خو سړی ما خیال دی کالم بیا چاته نشي ویلی. د ښځې د مرګې 4-5 ورځې شوي دي او استاد ورته وایي چې د بل واده انتظام دې کړی؟ طالب وی والله لا املک الا درهمین او 3 دراهم. په خدای مې د قسمې کور کې مې 2 یا 3 روپۍ دي، ما ته څوک لور خور را کوي، پیسې را سره دي نشته. هلکه که بل سړی ستا د واده انتظام کوي نو تیارې
وی یا لها من سعاده، دا خو به ډېره لویه خوش قسمتي وي چې الله تعالی یو سړی داسې وګوري. نو سعید ابن المسیب د رسول الله د مبارک جماعت نه دو تنو ته آواز کوي لکه لږ راشئ کښېنئ دلته ښه تاسو ګواهان شئ ما خپله لور دې طالب ته په نکاح باندې ورکړه، تاسو ګواهان شئ. طالب علم نه غم بالکل هیر چې الله اکبر بادشاہ جرګه را لېږلې وه او د امام زهري غونې خلک په هغې کې موجود وو او سعید خپله لور د بادشاہ دوی ته نه ده ورکړې او ما غونې یو غریب طالب ته او کور ته لاړو او کور کې په دې فکر کې دی چېره د واده انتظام به څه کوم، څه جامې ځان ته جوړول پکار دي، څه ناوي ته جوړول پکار دي، دا کور لږ سوتره کول پکار دي. په دې فکر کې چې دا پیسې به زه د کوم ځای نه پیدا کومه، آخر هغه ما سره احسان کړی دی لیکن څه خو به کول غواړي که نه. ماښام ته وایي لغونې وخت پاتې و، دروازه وډبېده، طالب د دننه آواز کوي دننه چې من بالباب، دا دروازه څوک ډبوي، د عربو دا طریقه ده، موږ وایو که نه هلکه څوک میلمه دی، نو هغه زمانه کې به من بالباب، نو بهر نه آواز ورکوي چې سعید، په دروازه سعید ولاړ دی. طالب علم وایي د ما په ملګرو کې خو سعید اډو یوم نشته، دا لا څوک دی سعید؟ اوهو هلکه چېرته سخر ویني سعید ابن المسیب، چېرته سخر ویني. اوس دغه وخت کې شیطاني وسوسه هم راله چې یا خدایا معلومیږي بادشاه ته پته لګېدلې ده چې دې سعید خپله لور طالب ته ورکاسې نه پولیس او فوج را لېږلی نی چې ښه ما دومره لویه جرګه را لېږلې وه او تا زما زوی ته لور ورنه کوي یو غریب طالب ته ورکوې دا درنه په زور بوزم. پښتنو کې خو داسې کېږي چې هلکه موږ ورغلي وو موږ ته نه راکوله او دا چې هر څه پېښېږي. نو دی چې وایي دروازې ته رانږدو شو نو کتاب لیکي یقدم رجلا ویؤخر اخرى، هلکه ور لرې که موقره ده کړې کې دا خدشه ده چې چېرته د بادشاه آډر سعید ته نه راغلی او زما سخر غریب راغلی او معذرت به کوي. دروازه چې لیکل واقعي سخر ولاړ دی صاحب، آپ سلام واچولی سخر ده ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ویا مرحبا بکم وکیف قدمتم، جی خیر خوده وی طالبا ته چې لاړې نو زه بیا ډېر خفه وم چې دا طالب کور ته لاړو او د ده خو ښځه شته نه، دی خو به ډېر غمجني. نو هغه مال مېړه کې راله چې یاره خو هغه مال به کور ته تللی وم او لور ته به مې ویلي چې شا به بورخه په سر کا او ما ته واده کې طالب ته. د هغه وخت نه تر دې وخته پورې ډېر سخت را باندې تېر شو. هغه ده ناوې مې درته راوسېده کور ته یې دننه که. د طلباو سره د اکابرو تابعینو دومره محبتو. حسن بصري ته جرګه راله چې جي دا نوجوان دی او د ده مور او پلار دا خواهش لري چې ستا دا لور په نکاح والي. حسن بصري تیار شو، حسن بصري به ډېر در تیارېدو، هغه به د زوم ډېر قدر کولو. حسن بصري به زوم ته پاسېدو، د زما شرم پټ کړی دی، د زوم احساني چې ستا لورو کې نو ګویا احسان دی پې. نو حسن بصري به د زوم ډېر قدر کولو چې د د وجې نه الله تعالی زما دا حیا ساتلې ده. نو حسن بصري تیار شو، نو یو هلک ورته وایي جي خوش قسمت ہے دا زوم دی بې انتها مالداره دی. وی نه یاره هلکه بیا خفه کېږئ ما ښه ده چې دی راته ووایي مالداره ته لور نه ورکوم، مالداره ته لور نه ورکوم. خلک هغې ځوان ته غوسه شو ظالمه شوی کار دی خراب کو دا دې ولې وي؟ وی نه ده خو ما سره خو وکړل، دا به زه عالم ته ورکوم، زه به خپله لور عالم ته. مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه ټولې لوڼه هغه طالبانو ته ورکړي دي. بیبي ته به ویلي چې لور دې بالغه شي نو ما ته به ووایي، نو لور باقاعده مور ته ووایي چې دغسې ما ته وینه راغلي دا داسې چل دی. نو ښځې به مولانا احمد علي ته ووایي چې لور دې بالغه شوه. مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه به چې د کوره راووتو کم طالب به چې مخې ته ورغی هلکه واده نه کوې ولې نه کوم، هلکه راشئ ګوان شئ ما خپله لور دې طالب ته ورکړه.